چې آدم علیه السلام کې 15 خوینه وو، الله ورته عفو وکړه. اول خوی دا و چې ګناه وکړه، اقرار وکړه چې غلطي رانه وشوه، یا الله خطا رانه وشوه. دویم ښه صفت پکې دا و چې خپېمانه شو په خپل خطا باندې چې اوهو دا هم غلطي وکړه. دریم پکې ښه صفت دا و چې خپل ځان یې ملامته کړه چې اوهو دا خو ما وکړه. او څلورم پکې دا و چې فوراً توبه یې وویستله، فوراً یې الله ته رجوع کړه او توبه یې وویستله، ربنا ظلمنا انفسنا. او پنځم د الله تعالی د رحمت نه نا امیدي اختیار نه کړه. خطا ته نه وشوه، ګناه ته نه وشوه، لیکن نا امیده نه شو. شیطان کې 15 بد صفات ځکه هغه جهنمي وګرځېدو. هغه هم خطا وشوه، حکم ورته الله کړی و، د هغې نه انکار وکړه. نو اوله خطا د شیطان دا وه چې خپله ګناه یې ونه منله، خپله خطا یې ونه منله، په خپل جرم باندې اقرار ونه کړ. دویم خطا د هغه دا وه چې په خپل کار باندې خپېمانه نه شو، غلطي هم وکړه او خپېمانه هم نه دی، پښېمانه نه شو په خپل غلطۍ باندې. دریم خپل نفس ملامت هم نه که، ځان یې ملامت هم نه که، بلکې تکبر یې کو، ځان ورته غټ ښکاره شو. څلورم توبه یې ونه ویستله. پنځم د الله تعالی د رحمت نه ناامیده شو. دا یې ونه کړل چې د الله ته رحمت سوال یې کړی وي چې خطا رانه وشوه، یا الله ما باندې رحم وکړه. نه نو اوس که یو مؤمن مسلمان نه غلطي وشي، خطا وشي، نو هغه به د آدم علیه السلام دا طریقه خپلوي، الله به ورته عفو کوي. د ټولو نه اول به دا اقرار د ګناه کوي چې الله ما ګناه کړي، الله زه مجرم یم، الله ما باندې رحم وکړي. دویم پیمانه کېږي، به پښیمانه کېږي په خپل جرم، په خپلې ګناه او په خپلې خطا باندې. دریم خپل نفس به ملامته کوي چې اوهو تا خو ډېره خطا وکړه، تا خو ډېره غلطي وکړه، د احکم الحاکمین او د رب العالمین حکم دې مات کړ. څلورم فوراً به توبه وباسي، توبې نه به رستو کېږي نه، او نه به توبه رستو کوي. او پنځم د الله د رحمت نه به نا امیده کېږي نه، د الله نه به رحمت غواړي چې الله زما توبه قبوله کړي. بدبخته او د ابلیس په شان هغه کې دی چې کدن خطا وشي، خپله غلطي نه مني، خپله ځان ګناهګار نه مني، اقرار نه کوي، نو پښیمانه کېږي نه، خپل نفس ملامته کوي نه، بلکې ابلیس په الله باندې اعتراض وکړو، توبه هم نه وباسي او د الله تعالی د رحمت نه نا امیدي، امید نه ساتي د الله تعالی د رحمت نه. نو آدم علیه السلام د الله نه سوال وکړ، الله تعالی آدم علیه السلام توبه فوراً قبول کړه.